الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك الحديث. دما قدرمنو مؤمنو ورونو دی الله نازولی حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایی او خپل امت ته درس ورکوي، تنبیه ورکوي د پنځو خطرناکو او ضررناکو امورو په باره کې، او دا تنبیه په دې عنوان باندې ورکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پناه تیر غواړي. نو موږ ته دا آګاهي راکوي چې تاسې له دې پنځو مضرو امورو څخه او شیانو څخه ځانونه بچ ساتئ. نو فرمایي: اللهم انی اعوذ بک، یا الله زه د تا په رحمت سره په تا باندې پناه غواړم او امن غواړم له څه شیانو څخه؟ اول، من جار السوء، له بد ګاونډي او بد پړوسي څخه. هغه د انسان عمر خرابوي او د انسان ژوند خرابوي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په الله او د الله په رسول باندې په ورځ د قیامت باندې ایمان لري، نو دی به ضرر نه رسوي جار و ګاونډي خپل ته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله به جبرائیل علیه السلام د الله له لوري راتو، نو زیاته توصیه به یې د ګاونډیانو، د همسایه‌ګانو، د پړوسیانو په باره کې ماته کوله، تر دې چې ماته د دې خطره پیدا سوه چې کیدای شي چې میراث هم د ګاونډیانو، د پړوسیانو ترمنځ تقسیم شي. مګر هم د الله حکم و فرمان راغی چې هغه په خپلوانو او په قریبانو کې را تقسیم سو، او حق د میراث دا په قرابت سره ده. نو بد ګاونډي څخه ځان ساتل ډیر ضروری دي. او دوهم، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، او له داسې جوړې څخه پناه غواړم چې هغه ما بوډاکیي او زړوي مې مخکې له موسم او له وخته د زړتوبه څخه. او دا حکم د ازدواج دواړو جانبینو ته او دواړو طرفینو ته شامل ده. یعنی هم د زنانه له الله څخه دا غواړي چې ما ته د الله پاک د ژوند جوړه داسې څوک نه را په برخه کوي چې د ما ژوند سره په ضرور او په تکلیف وي، او زه له وخته د زړتوبه مخکې بوډا او سپین سري سم. او هم به نارینه له الله څخه دا غواړي چې ما ته د ژوند جوړه داسې څوک او داسې زنانه نه راکوي چې د هغه د بد اخلاقۍ او د بد کردارۍ په وجه باندې، د بد عملۍ په وجه باندې زه مخکې له سپینګرتوبه سپینګیری سم. او دریم، ومن ولد یکون علی ربا، او له داسې اولاده پناه غواړم یا الله له داسې اولاده مې وساته چې هغه د ما په سر باندې بیا باداري، د ما په سر باندې د بادارۍ رویه چلوي، نافرمانه یي او د ما اطاعت نه لري، د ما احترام نه لري، د پلارګلوي او د مورګلوي په سترګه باندې د ذی حقه په سترګو باندې نه راته ګوري. له داسې اولاده پناه غواړم. او څلورم،
ومن مال یکون علی عذابا او له داسې مال څخه پناه غواړم یا الله چې هغه د ما دپاره عذاب جوړ سي وبال جوړ سي. اصلا مال د دې دپاره ده چې انسان خپل عزت و ابرو ژوند و اولاد او خوشحالي پې باندې وساتي او پې باندې خپله کړي، له خپله ماله څخه استفاده وکړي، نفع ترې واخلي. نو که هغه د ده د عذاب او د هلاکت سبب کیږي، رسول د الله صلی الله علیه وسلم پناه ترې غوښتې ده او موږ ته د دې تنبیه راکوي چې له داسې ماله څخه پناه غواړئ. هغه مال چې د انسان د هلاکت سبب کیږي هغه به هغه مالی چې هم په ګټلو کې د الله احکامات او حکمونه مت سوي، هم یې په مصرفولو کې د الله د حکم او د شریعت مخالفت کیږي. او پنځم فرمایي ومن خلیل ماکر او یا الله له مکرجنو او پریبي دوست څخه پناه غواړم چې په ظاهر لباس کې او په ظاهره دعوه کې ما ته ځان دوست را بولي، خو په حقیقت کې هغه د ما دښمن یي، د ما په ضرر باندې او ما ته د ضررونو د تکلیفونو بندوبستونه کوي، تفصیل یې کوي. عینه ترانی په سترګو کې مې څاري او یا په ظاهر باندې ما ته د دوستۍ عنوان را کوي. وقلبه یرعانی او په زړه کې ما ته دسیسې او پریبونه او مکرونه جوړوي، پلانونه راته جوړوي، د ما د شرمولو، د ما د خرابولو، د ما د ذلیلولو دپاره په بندوبست کې او ظاهره د ما دوست ځان بولي. ان رأى حسنة دفنها کله ما کومه نیکي ویني، کوم ښه عمل ویني، کوم کمال را پکې ویني، هغه دفن کوي او هغه پټوي او کوشش کوي چې څوک پې باندې خبر نشي. او وإذا رأى سیئة اذاعها او که کله بیا په انساني او بشري تقاضا باندې له ما کوم بد عمل سوی، له ما څخه کوم نقصان پېښ سوی، په ما کې کوم عیب پیدا سوی، اذاعها نو هغه اشاعت کوي او نشر کوي، په هر مجلس کې او په هر ځای کې په ما پسې غږیږي او په ظاهر کې مې ځان دوست بولي. نو له داسې دوست څخه یا الله پناه غواړم. الله جل جلاله دې د موږ د تاسې ژوندونه او د موږ تاسې زندگی د الله په دین باندې برابره لري او د الله په شریعت باندې برابره کړي او د الله له امتحانونو او له د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان